دا ځل خیوې ولسوالۍ ته راغلی یم. په خیوې ولسوالۍ کې بیا د ګوړې ګاڼۍ ته راغلی یم. ډېر دا جال لګېدلی دی دې پیپ کې چې ځي منځ کې یو بل جال دی چې ټانکۍ ته رسېږي هلته بل جال دی. دا پکې د دې لپاره وي چې هوا ورکړي تر څو هغه اور چې دی تازه وساتي. ګاڼۍ د پښتو یو داسې نوم چې په رښتیا هم خواږه تولیدوي. نیم ساعت یا یو په وخت لګېږي نور ګوړه ده یعنې 20 دقیقې 25 دقیقې لګېږي بس جوړېږي. تاسې به لیدلي په هغه نل چې دی په هغه نل باندې شربت راتللو او دغه هغې کې وغورځېد کړۍ کې او لاندې ورته اور بل دی. د ورځې داسې ونیسه چې 80 منه کم ګوړه وباسو او 90 منه 15 منه د ورځې ګوړه وباسو. دا سونډ دي او لاچي دي. اوه او تاسې خو د شی دواړه تجربه کړي دي د کامې ګوړه او د خیوې ګوړه کوم یو خوندور راځي؟ او د ګني خوړلو اجازه پکې شته؟ هر څه شته ګني خوړلو سانچک شربت دا پړه د چې تاسو ځوړن کړی دلته کړای کې ونه ورسېږم دا لور مونږ همدغې دپاره ایښی دی دا چې کم خیرني دا پې پرې کوو. کله چې دا شربت ګرم شي دغه خیرې پاس سر ته راځي. درنو ملګرو وګورئ پولې دغسې پخېږي ښه دا خو الوځي که نه دا خو ورانې کوي ولایت. دا چیز دپاره پکارېږي دا خو ذایقه یې جوړوي. ذایقه یې جوړوي. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر. درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې دا ځل خیوې ولسوالۍ ته راغلی یم. په خیوې ولسوالۍ کې بیا د ګوړې ګاڼۍ ته راغلی یم. ګاڼۍ د پښتو یو داسې نوم چې په رښتیا هم خواږه تولیدوي. نن موږ دلته راغلي یو چې د ګوړې د تولید هغه پروسس راواخلو او تر تاسې ورسوو. ګوړه څنګه جوړیږي د څه شي نه جوړیږي او پروسس یې څه دی او څومره کسان په دغه کې دم ګړۍ کار کوي او د دې ورخوا د ګوړې دا رنګ چې دی کله تور شي کله سپین شي او کله بیا داسې ژړچکې غوندي دا څنګه کیږي همدغه پوښتنې ورنه لرو او راځئ راسره پاتې شئ دغه د ګاڼۍ خپرونه راسره تعقیب کړئ او انشاءالله چې ښایسته خپرونه به وي خوندوره به وي. راځئ دا کلیوالي انځور راسره یو ځل وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. دا ځای خو به تاسې ګورئ دا وچ چی دي دا شی دی نو ولاکې زه پېژنم هغه د ګنو پاڼې دي دا یې چیشته ساتلي دا د دې لپاره ساتلي چې اور ورته ورچول کېږي. ته راشه دلته چې کله تاسې ګورئ هغه کومه کړۍ چې پخېږي هغه دغه د ګني دغه کوم پوټه کې چې پاتې کېږي همدغه ور اچوئ او بیا دې دپاره دغلته نغری دی. تاسې راشئ په خیم نغری ګورئ همدغه یې نغری دی او دغلته کس ناست وي دغلته همدغلته کس دغسې ناست وي او بس دلته نغري ته اور اچوي. داسې ورته وګورئ داسې ورته لګوي او هغه ډنګ چې دی بیا په هغه باندې دغه د نغري اور تازه کوي. تاسې وګورئ ښه ته به اوس یو ها دا وګورئ سخت ګرم دی که نه اوړي کې به دا نه لږ څوک کېني خو ژمي دپاره بیا ښه دی یو څه ګزاره کړي او مجاهد دغلته ورته پکې لګولی ګوري دا پکې د دې لپاره وي چې هوا ورکړي تر څو هغه اور چې دی تازه وساتي او دغه بیټرۍ ورته ایښې ده بس 2 ورځې بعد 1 ورځ بعد دا بیټرۍ وړي هلته چارج کوي او بیا دغه اور پرې تازه ساتي. نو دغه د اور سیستم یې دی او په دغه باندې بیا دغه شربت پخېږي او د شربت پخېدو وروسته بیا ګوړه جوړیږي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی.
غني خډيري دی او دغه غاڼې ته ورکول کېږي دغه ماشين دی او دې جن به دغه وب چې دی ورزي آلته بیا بل ټانکې ده آلته مرزو غزم درته خیمه آلته ټانکې کې جمع کېږي کله چې هغه کړای په خشي ا کړای کم شربت چې هغه بیا بیرته هغه ساجق زیاته اړي هغه تخت یا چې دا هغه نورسه بیا دغه غاڼې چې وب چې کمی ورغلي دغه شربت چې ورغلي دلته چې هغه ټانکې ده هغه ډکه شي هغه بیا خوشکې او هغه کړای بیرته ډکې دا پروسیجر د خایو خلاصي د ځوانانو سره خبرې اترې کوو ځوانه دغه ځای ماته پرې زول کار کوم صحیح دی السلام علیکم وعلیکم السلام استاد څنګه یې الحمدلله الله خبر ځان چاري خېری شکر دی الله احسان زه دا کار کوي شم کنه شم ولې نشي کولای دا مې په دې کار کوخه دا مې په دلته ولګم ته خبرې کوله زه به کار کوم صحیح دی سم دی زه به کار کوم بالکل زه کار دې تکړه مو صدقه ته تکړه مې چې په پښتنه څنګه یې ته الله احسان دی شکر څنګه راوړې خدي الحمدلله او څنګه وړې نه سره نه څنګه وړې کنه نه ساده شربت سکول دی او دل دا جال لګېدلې دی دی پیپ کې چې مس کې او بل جال دی چې ټانکې ته رسیږي هلته بل جال دی دې پاک شوی بیخي او چې کله بیا د تپی وي تپ کله پاک کېږي کوم کله بیا پاک یاد ختم شي زګ شي پاس راځي هغه کپام دې کړي کله د کړای سره ته مونږه لاړ شو نو هلته یو بلر مونږه یې خیری بلر به دې لیدلې بیا هغې زګ چې کوم دی هغه مونږ د بلر د پاس په دغه باندې راوالو چاڼۍ باندې او بیا بلر کې اچو او دا څو وخت نو دلته ولاړې دي غاڼې مونږه سار 5 بجې نه ته خپل 5 بجې ته راغلې سار مونږه 5 بجې راځو ټول مرګري او کله ماښام وو پورې کار کوو کله تو پورې کار کوو دا ستاسې د دیاړۍ حساب دی که د فیصدي نه زمونږ تقریبا 15 چاشو پورې چې دی د دیاړۍ حساب دی او د 15 چاشو نه چې بره کم کار کوو هغه بیا زمونږ اضافه کاري ده هغه اوور ټایم کې وته یا اوور ټایم نه تاسو څو روپۍ جوړ کول 300 افغانۍ 300 افغانۍ او د غنی خوړلو اجازه پکې شته هر څه شته غنی خوړلو سانچک شربت چې سمون کور ته وړو هیڅ کوم مشکل نشته او خبر ورته وکړه کنه زما کار شي بالکل ولې نه صاحب زما کار کیږي ان شاء الله ولې باندې کیږي او خدای څه کار کوي شم کنه شم لګیا وایما او هم دا کار دی هر سړی کولی شي د غاڼې کار خو څه مشکل نه لري او د غاڼې کار خو څه مشکل نه لري وګوره موږ سره لور دی داسې پرې کوو او دا ټول هم داسې کار دی وروره غنیوال او بس دلته هغه کار ماشین کې ورکړه او ماشین کې ورکړه دا شربت ډېر خوږ وي که نه او نو دیسي او دغه د غاڼې دغه غنی چې دی او چا دی دا د کوم ځای نه راځي دا منطقه زمونږ همدې د ښېوې نه راځي او 10 فلخال چې مونږ دا کوم غنی دلته استعمالوو په دې غاڼۍ کې دا د سرجل غنی دی سرجل غنی دی زموږ د کلي دی او زمونږ د کلي دی زموږ د کلي دی نه زم د سرجل یم که نه زه ستا همسایه یم مطلب زه خپله سرجل یم بلې دا خو زموږ د کلي دی دا خو ډېر خوږ غنی دي زه کار کوی شم داسې نه ده چې زه یوازې راغلم دا خو خیرني وي که نه شربت دا لور مونږ همدغې دپاره ایښی دی دا چې کوم خیرني دا پې پرې کوو تجربه خو منې که نه پوه شوم چې دا بالکل یا ولې لاس وخي تمک له خبره دې وکړه تمک له خبره دې وکړه ولې ووایه پاک ګرمي مې ورکړه د خیره سره ستا کار خو کوی شم که نه او ولې نشي کولی چارج ده که نه هسې لګیا یم چارج ده تا سره به نن مونږ خپله دیړي نیمو نیمه یې کوې او دا دونه چې ته څو ګټې هغه به بیا مونږ څه نیمه یې نه هغه مشکل نشته یو کار وکړه دغه غاڼې خو د سیف الرحمن ده که نه زما سفارش ورته وکړه شرکانې راکړي کور لپاره ولې نه دا به کي او ولې به یې نه درکوي باور لري راکړي که نه بس د کیمرې مخکې خبره نه نه خبره نشته دی او سیف الرحمن اول ما ډېر اورېدلي دي ډېر لوی زړه لري وایي الحمدلله او لري که نه تکړه انسان دی دا رازدله دی مجاهده یو بله طریقه به درته ښیم ښه کله کله ګنې شیشې کې نه ورځي دغه د داسې ونه اخلي ښه مثال درکړم داسې دا به داسې ګډي بل ځای ونیسه دا ورځي دا ګوره ورغله خارجیان وایي که نه experience more important than training نو تجربه لرم ورځ دې کې ما ډګري اخیستې وه او بیخي ښه کار کولی شم هلته
یو وخت یو استاد کړي یاد شي کنه اها. هغه په خو وختونو کې دا غاڼې اوس فرق چلیږي او. هغه وخت په غویانو چلیږي غویانو چلیږي. هغه وخت دا کار ما کولو زموږ په سجل کې یو غاڼې و اها. هغه وخت به دغه سي غاڼې ته زود رسېدل هغه به غواګانې وي یو کس به ورته ولاړو غویان چې وغړ غړ غویان وو او او کس به ورته ولاړو هغه کس به بیا غویان شړل او بس هغه روانو دا غاڼې به روانه وه نو سره شی نشته دی نه نن سبا ټول هغه د چا خبره چې څومره وختونه مخکې ځي او دومره سیستمات اسانه کېږي. بالکل څه کړي خیال کړی چې ډېر تکړه یم نه خو بس ته وایې چې ما مخکې کار کړی دی نو کار چې دې کړی او چې کار دې کړی دی لازمي خبره ده په هر څه باندې پوهي ها. او بل د ښېوي اوسېدونکي او بیا د سرجل کړي او. سږکال زموږ دا کار باید زمونږ یاد وي. او بالکل او یاد بله خبره ته وکړم په خیوه کې د بیا ځل لپاره ګني چې وکړل شو اول ځل خیوه سرجل کې وو. سرجل کې او نو دا کار موږ راوړی دلته اوس د خیره څومره ښایسته ګنی دی ماشاءالله دا وګورئ ولې به ښایسته نه وي ځکه چې د خیوې اوبه څکلي د که نه ښېوي اوبه یې څکلي او بیا د سرجل ګنی دی سرجل ګنی د ډاکټر ناکامراد هغه نه اوبه راغلي ورته ورې او نو حتما به خوندوري که یو کار به کوو په دواړه شریکه باندې هغه ته وایو داسونه سیف رحمان ته ها چې ما دلته کار راکړي یا د ګوله راکړي چې بیا د شپې لخوا کې کله چې وکړو د ژمي شپې ورځې دي ښه او د شپې کې چې وکړي انډیوال ورته کښېنو دا ګوله درسره یې سفارش باندې مونږ وکړو خبرې وکړي او اوله کنه کنه بل خوا لاړو خیر ده صحیح هغه لاړ مشکل نه لري دې لکه لاره غلطه کړې وه دې لاره غلطه کړې وه دا اصل کې سرجل ته موږ لېږلو او دا کونه دا کونه دی پر روان دا خیر بیا به شي بیا نه غلطېږي انشاءالله نو ملګرو بیا ونه وایي چې ګوره د ګاڼې کار دې نه دی کړی دا د ګاڼې ثبوت او تا ډېره مننه ځوانه رب دې سلامت او باعزت ولره خوشحاله شوم چې خبرې اترې مې سره وکړې ډېره مننه. ځای مې نیولی دی زه به نن لاړ شم هاخواته صحیح دی په مخم ګلونه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو ډېر طبیعتي ځوان او خبرې اترې مې سره وکړلې لږې تشویق یې هم کړم چې ته کار کولی شي اتل زما وراره دی اتله څنګه یې څنګه یې وراره ګوره ښه یې ژوند چارې ښې دي لکه زموږ د مشرانو خو د ډانګې لاس کې نیولی دی او د خیره سره هغه کوي سفر به کوي سفر ګوړه به خوري د خیره سره دلته ګني به خوري او مزې به کوي دلته درنو ملګرو بس تاسو یو څو شاټونه بیا وګورئ موږ به ورشو د ګاڼې دننه سایډ ته راځئ السلام علیکم سا خاصه خیرت دی جوړ چاله دی غاڼې تیار کی کنه اوس ان شاء الله څومره وخت ونیسي تقریبا یو 20 منټه کار خو شروع شو هغه او کار شروع دی ها نو ته څنګه یې شکر دی الله پاک ژوندی اوسې. څنګه راغلی دلته بس ګاونډی هم دی راځو سو چکر وهو راځو چکر وهی خو ډېر خوشبخته یې جلده وته تیار هغه هم خوري او ساچه ورته چې ورته وي سو خرو همیش نه کنه ولی او بس همیش ولې؟ په دې چې سړی زړه مګه کی کنه نو مړیږي دی لکه نه؟ مړیږي بل بالکل. خوګ دی ګر دی خاطر تازه چې چل دی خي تخنیکی کارونه هغه مرته کوو تخنیکی کارونه لکه چې الله برق سیستم یا بل د کوم شي خراب دا مرته او ته خو د برق انجینر یې هغه چې د پیژنې مال کېدل ته اوس کوم یو دا تخنیک یاد کړی ګول څنګه پخېږي دا هم یاد وګنه دا څنګه یاد دی ډېر سخت نه دی نه خو چې کار تل غنځي شه دا رواني ها مخکې کار رواني خو کار کیږي کیږي اوس دغه کړی په خول دی یاد کړی کنه نه بس ولاړی سو دیګو
زموږ خپل استاد نشته دی کاکا مو خپل هغه یاد کړی دی سیف الرحمن خو سیف الرحمن جامع کاکا یاد کړی. الکمالات دی بالکل. دا چې هر څه د مخامخ کې ما کار درته یادي او بل خبر دا چې په خیوه کې غاڼې بیا دې شروع کړل دا غاڼې تقریبا خیوه کې دغه ورسو 15 کلونو کې نوې نو ډیر شي همدغه لاړو دغه غاڼو سیستم بیرته را برابر ک او راوړل کال ته خیر نورم زیاتیږي او زیاتیږي کال تا خو اراده نه کړی چې اوس غاڼې ځان ته جوړه کی نه اوس نه لرو چې پټي مټي پیدا کول نه کنه سیف الرحمن خو دومره پټی نو لکه دا غاڼې چې روانه کړې دیم بل چا نه واغسل دا هغه کنه والا بس شوق یو کو فکر یو کو خکاري او بالکل نو د کوم ځای غاڼې خوندور دي د خیوي کله کامي نه اوس د خیوي کامیاب دي کاموالم دي خیوي نه وړي ها د خیوي نه وړي او په خیوه کې د کوم کلی وی خواږي دي زما په نظر به د سرجل خواږي سرجل او شامل او سرجل خو زمون کله به راځي نو بالکل زمون کله به راځي هغه کلی کې 400 وکړي حاصل ورکي ډیره مننه څومره خوشاله چې په وطن کې دغه سي د امن سفیر یو دې ترڅنګ بیا دغه سي حاصلات او تولیدات زمون کې ودوالو دغه پام راوخته دی او د اوس کار روان دی سلفي صد اصل خوشاله کیږي بل چې خپل د وطن تولیدي او ایمان یې سره خوشاله کیږي ډیره مننه الله دې ونه زو کور دې ودان خوشاله اوس دا سي به وکړو چې کار روان دی دا ساجوک شو ساده ها ستا استاد هم نشته هغه چیرته تللی واده اوس خپلې ها تا دې دعوت نو کړی ولې نه زه پاتې شوم غاڼې کې هغه لاړو مازه ته لاړ شو دا کار سخت دی که اسانه یاره بس سخت هم دی چې یاد دی کو اسانه دی نو اسانه دی که نه ما ته خو دومره سخت نه ښکاري نه که نه دا پړی دی چې تا ځوړن کړی دلته کړای کې ونه غورځېږم کړی کې ونه غورځېږي ها دا خو ډېر ښه کار کړی د پړي ماشاءالله کې ځان وګاله چې کړای کې ونه ډېر ښایسته شربت راغلی دی خو دا هغه که بیا خبرې وکړو صحیح دی ډېره مننه درنو ملګرو بس ساچق تیار دی او څو شیبو کې به دا د ګوړې پروسس هم شروع شي او جوړېږي به د خیره سره تاسې راسره پاتې شئ درنو لیدونکو بس ساجق بیخي نور آماده دی او یو څه ګرم دی دا ګرمایش چې ختم شي دا غورو سره دا نور بیا کلکی یو چې کله کلک شو بس دی غاړې ته دغه استادان کینی سیف الرحمن استاد یغنور ملګری دي بس دغه سي په لاس باندې بیا غ جوړي د ګړو چکې جوړي نو ډیر خوندور برازي استاد څنګه یې الله رحم دې پدې ساتي ژوند چاري خېری خو مصروف یې والله ژوند دی نو ژوند دې تیری دا به څومره وخت اوس تیار شي د خیره بس نور ان شاء الله تیار دی او بالکل کار روان دی او روان او بس تا ګوله چې کله جوړیږي هغه به څه وخت د خیره بس دغه سین یو نیم ساعت یا درې په وخت لګي نیم ساعت یا یو په وخت لګي نور ګړه ده یعنی ان شاء الله 15 دقیقې لګي بس جوړیږي ها او به ګورو نو ته ځته د خپل کار دیم کوه درنو ملګرو دا د غاڼې او کلیوالي رنگ خیستونه تاسو لیک تاسو وګورئ دا چې د سادارم به ها خا دې څنګه کې چی دا څنګه به باکوي دسي خا خډیر هغه ځوان سره لګي د کار کوي
تاسو ورته وګورئ درنو ملګرو. ښه تر څو پورې دا ګوړه تیارېږي تاسې به لیدلي په هغه نل چې دی په هغه نل باندې شربت راتللو او دغه هغې کې وغورځېد کړۍ کې او لاندې ورته اور بل دی تر څو چې دغه ګوړه چکی کېږي جوړېږي بوریو ته اچول کېږي دا تیار شوی بیا دا راواچوي همدغسې دا سلسله روانه ده شپه ورځ نو ډېر کافي وخت هم نیسي او دا ډرم ګورې دا ډرم بیا هغه ډرم دی چې د دې چې هغه خیره چې د پاسه پرې ودرېږي کله چې دا شربت ګرم شي دغه خیره پاس سر ته راځي چې راځي بیا دغلته استاد ورته ولاړي په دغه هغه باندې نه هغلته هغې جالۍ ایښې ده په دغه جالۍ باندې داسې راټولوي او په دې کې وراچوي نو ډېر یو صفا کار دی پاک کار دی او د ګوړو ګاڼۍ خو نو بیا بیخي خوندوره ځکه دی چې یو یې نوم ډېر خوندور دی زنګ هم راغلی چې دا څوک دی ته وګوره سیف الرحمن استاد ته چېرته لاړې زه تا پسې راشم ته بیا لاړ شې څنګه دی چاته دې ورکړه دغه ګاګ راغلی دی څونه دې ورکړه ته 50 روپۍ ګوړه 50 روپۍ ور دې کړه دا اوس څو شوه بس دغلته 50 روپۍ کنده ده ښه اوس 15 روپۍ ده 15 روپۍ ده ښه 55 شوه 15 افغانۍ ورته بخشش دی ښه اوس خو ما یو کار بل هم کړی دی که نه ځان سره مې داسې هغه راوړي دي داسې بادام او چارمغز او ممپلي او دا شیان مې ښه ډېر راوړي دي دا به جوړو د خیر سره که نه اول دا وتلو دا څونه دی تو دا وتله چې دې معلومات وشي دا 1800 ګرامه 18 یعنې 2 کیلو حساب 2 کیلو مې ورته راوړي دي دې نه اوس څونه ګوړه وځي دې نه یو نیم من ګوړه وځي یو نیم من خو ته یې 2 منه که چې دا ماشومان پې وغولوم چې ډېره مې راوړې صحیح دی 2 منه ګوړه به ترېنه جوړه کړي او ښه ښایسته ګوړه به راته جوړه کړي نو انشاءالله چې ژمې به پرې تېرو که نه او خرابېږي خو نه چې دا اوس مثلا دا مې اوس جوړ کړو او قرار دې ترېنه خورم لږ کاله پورې نه خرابېږي بیا خو بس زما کار وشو نو کاله پورې نه خرابېږي ښه ګوړه خو به دا ښایسته وي که نه انشاءالله چې ښه رنګداره ګوړه ده نه د زړه خبره ده که دا ګوړه صحیح نه راځي کامې ته پسې زه مالته یې جوړوم صحیح بالکل ښه ګوړه ده دا څومره به وي دا ګوړه اوس دا څومره چې پته 14 منه یا 15 منه به وي 15 منه ګوړه دلته پرته ده او مخکینی چې دی هغه ټول کو هغه څومره هغه 13 نیم منه هغه اوس کړی ډیره وکړه اته ماته یادونه مو کړل چې ډېر لکشان زیاته شوې ده هغه 13 نیم منه دا ستا خپل دي کنه دا د بل چا کم دا غنیمه په بیا غسیو سرجل کې ګوړه جوړو کې بس هغه ول پیسې ورکوم هغه ته پیسې ورکې نو فکر کوي چې دا کم شاګردان چې سره کار کوي دا کارمندان سره لګي دي د دې د خرچه به ټوله وځي پکې ان شاء الله الحمدلله اولینه وځي پکې او د دې خو د غاڼې مسکی وځي کنه دا غنی شالو دا خو زمون دا غړې غاڼې مسکی دا اضافي ګړه او دا دوی چې یو شاګرد چې در سره کار کوي 100 روپۍ ورکې 2 کسان ته 300 روپۍ ورکوم 3 کسانو ته 2.5 روپۍ ورکوم او استاد ته ګوړه چې څوک پخوي 1.5 روپۍ کړای په سر ورکوم اور چې څوک چې هغې ته 110 روپۍ کړای په سر ورکوم ټول حساب کړی چې یو کړی ته په څو تمامېږي بس د ورځې د 4000 روپۍ خرچه راځي د غاڼې 4000 بیا دا 4000 روپۍ بیرته هغه کولی شي انشاءالله چې اول جوړېږي بیرته او که یو څوک راشي چې دلته ګوړې دپاره زړه شوی او ګوړې دپاره پیسې نه وي بیا ورسره څه کوئ فی سبیل الله دې ورکې ورته تا خو ولیدو چې دومره کسان راغلل او ګوړه سانچقې ویوړل او ته کیسه کې نه کتل دې نه دی خواته دا مخته شوی ورسره مختص دا صدقه ده نو د غاڼې صدقه د غاڼې ده که نه زمونږ هم خیرات د مور پلار هم خیرات بالکل او دا راته چې د یوې میاشتې په اندازه کې به تاسې څومره ګوړه ایستي څو ټرالۍ هغه څو مزدې به تلي د ورځې داسې ونیسه چې 80 منه کم ګوړه وباسو 90 منه 15 منه د ورځې ګوړه وباسو 90 منه 15 منه د ورځې او څومره وخت کېږي چې دا غاڼې اوس فعالیت کوي په دې کال کې یار د اقرب شپږمه باندې شروع تقریبا څو میاشتې شو دا درېمه میاشت روانه ده که نه 3 میاشتې هره ورځ 15 کیلو 15 منه ګوړه وځي دا یوازې جلال آباد کې پاتې که نه نورو ولایتونو ته هم ځي نه غزني ته لیږو کابل ته لیږو ګوړه هغو ته ځي کله د چا د خارج نه زنګ والی چې ستا د ګوړې صفت مې اورېدلی دی او ما د ګوړه راولېږه سونډي نه کوي خلک لیږي خارج ته بلجیم ته امریکا کاناډا جرمني دې ته لیږل کېږي ماشاءالله بس دا ستا ګوړه به خلک امریکا کې خوري نو ولې نه خوندور وي
زه به مولېږم ملک شان زموږ یو تره زوی دی امریکا کې شاولي شاولي، نومېږي. او پیژنم. او هغه پیژنې ولې نه؟ هغه چې وړاندې تا سره خبرې هم کولې او. هغه ته به ولیکو کنه ملک شان دی او بس وویلې صحیح دی صحیح شو ښه دا وراره شوی क्या मैं امید مې امید भाई امید مې یه چارجر سم دا مې چارج نشي نه aha څه ویلې د ترجمه راته وکړه دی اوس وای چې د دې الګ خبرې وای چې ترجمه ود وای چارجر راکړه چې دا موبایل چارج تک زما موبایل کې چارج نشته چارج نشته. ښه ډیره مننه اوس دا تیار دی اوس او تیار دي څومره وخت کې به دا اوس تیار شي بس نور زما هغه چیرته اچو کجا وای من الو جلسه ساشا الو جلسه دا ضرور چیږي او دا ضرور دا چې کار به وکړو دغه ما خو ځان سره راوړي دي ها تا دا مساله نور دی راوړی دا مساله چی نو نور کیسې پکې دي ها دا وګوره درنو ملګرو بادام مونږ واړول ښه الله بچا اتله ګوره چیرته دا وګورئ دا پوهېږي د کوم ځای نه مې راوړي د کابل نه مې راوړي وو څه مې د غزني نه راوړي وو او ډېر ښایسته هغه مې ورته برابر کړی و تر څو مالې چې د ژمي لپاره یو څه هغه وکړم څه ګوړه برابره کړم دا وراره دی خدای لري دا عزیز زوی دی زما وراره دی او بیخي مې د خوا نه نه خوښېږي خورې واله ها همدا تاسو ته یې جوړوم ولاکه د نه هلته بیا چې ته په ارامه وخورم مساله خوشته دی را سره ښه دا چیز دپاره پکارېږي دا خو ذایقه جوړي ذایقه یې جوړئ او سیف الرحمن خو ګورې که نه والله چې آفرین کاشکې ما ځان سره راوړی دا چی مساله ده دا سون دي او لاچي دي اوهو خرچه دې راباندې وکړله یو ورځ راشه چې همدا ګوړه در باندې بیا په خپله دیره کې وخورم ته خو هسې مالته پټي لرې که نه کله کله راځي هلته ماشاءالله ماشاءالله دا خو اوس ښایسته شو ښایسته شو که خوندور شو خوندور شول که نه ته اوس یې وګورو دا لږ مکس کې نه ولې نه دا سونډ خو یو ځای کې راغی که نه ټول چې دې مکس کړی ښه نه راتلو دا ټول مکس کوم کنه ګوره ښه دا مکس کېږي خپله ښه ماشاءالله ماشاءالله ولا خوندور خو راغی ما د ښکاري داسې بوی ته ګورې بوی او لاچي بوی هم پکې راغی ښه دی چې دا مساله تا سره وه مساله مونږ ځان سره ساتو او استاد په تیار جوړ کړی دي شا سره نه بیا پیسې تیالي د مسالې مساله ورته بیا دلته اچي خدل دی ورته اچي که چا سره پیسې نه بیا څه کوو بس چې نه پولی خو پکې ورته نشو اچولی او وزیر نو خپل کار دی کوي 50 روپو باندې څه چا سره دغه بس به کوو ښه ما ورته ویلي چې 2 منو پورې برابر شي استاد صحیح صحیح شو 2 منو برابرېږي انشاءالله انشاءالله چې برابر وګورو کنه چې خالد راشه کنه استاد خالد کوم تا راته له دو سیر جابا کم شي دا کم دی وروره کم دی او 2 منه برابر او دا کم دی تا خو د غاڼې په سر هم راته ویلي چې موږ خیرات هم کوو صدقې هم کوو د 2 منو پیسې به اوس رانه اخلي که نه دا زموږ مېلمه یې وروره دا څه وی څنګه مېلمه یم دغه کلي نه راغلی یم نو کلي نه خو راغلی خو مسافر او سیف الرحمن سره ګوره زما د پټو هلته هغه چې دی شبد هم شریک دی ورسره هلته یاد دی چې ستا پټو خوا کې ګوره پټي لرو او ولې نه کله کله راځي هلته د ګنو دا باب تا را پیدا کو ښه کور کې ماشومان راته وایي چې پلار غني راته وکړه زه ورته یم چې ګنو په طریقه باندې هماغه سیف الرحمن پوهېږي او کار یې موږ او تاسې دومره تکړه نه یو فرض کاله اجي ګلوار دی وکړو دا جی ګلان یو پټي 15 روپۍ وکړ سکالي ټول ازرکانو غني کړلیو غني کړلی دي او کمالدین هم کړلی لکه زما تر او کنه هغه هم کړلی هغه ته لکه زما کته ورکړي که چیرې کړي هغه نه غني په بیا واغسته غني په بیا واغسته پیسې نه دی ورکړي پیسې مې سو ورکړي دي سپاتې دي نن پیسې والا شویو ها او نن نه ورته وړمانو نن ورته وړي او نن هو باندې ما سبا وي وسم د خیره نه موټر لرو زو مړی ته زما ها مړی شوی الته زما ما ته راکه کړنی مې باغ ته ورګنی مې زه خپل خرچي وکم خالد تارات اکاوش برابر با خالد تارات یالا دو سیر دا کم شي دو فلکس کای من ها 200 بس کا دو سیر یا کوتی کم کوئی بالا یا کم کوئی لاندې هو پروانه کا ها کوم 200 د زیات به بکار شي صحیح درنو ملګرو ګورڅ په شی ژبه کومه په شی ژبه د افغانستان یو مشهوره ژبه ده چې د هیواد په ولس ولایتونو کې ویل کېږي یو ګڼ شمېر ویونکي لري په شیان بیا ډېر داسې په هیواد او په اسلام او په دې ټولنه باندې مین خلک دي او هر چېرته چې ورځي میلمه نوازه ډېر دي میلمه پالنه پکې ډېره ده زیاتره په شیان چې بیا پراته دي هغه لغمان او ننګرهار او همدارنګه کونړ کې دا 3 ولایتونه چې دي بیا د پشیانو هغه کیسې ده پکې ډېره دی تارات ابای
خالد تارات یا ویلا کام کوي به وای کو چلاره د دې بیخي زړه نه خوږیږي ته چې څومره راځي دا وي نور مرواچ اصل کې د هغه شوی دی چې ملمانه راغلي چې دوی خفه نشي آفرین دا خو لوی هغه غواړي کنه سبا ورته وی لوی خواري غواړي دا او دا مکسي کنه چې مکس نه کې هو کنه سخت ده دی خالد ته بری خالد یو کی ستړی کړي وای ته تر نه زه چې هغه ستړی شو ډیر وخت نه لګی دی هغه طریقه باندې خپ لګی دی خو زم چې لکشن دی هغه شي ها ماشوم هم راغله ستړی مشي څنګه خې جوړی تکړی دا مې مسې دا هم د دې زوی مې برګن کې لورګانی ها دا زوی مې مې و ده دا خو موږ د ماشوم توپ نه پیژنو او ډیر تکړم دی دا ډېر څنګه جوړی تکړی خدا به د دې مسې دا سال مسې د دې لور ده ماشاءالله خان دی براته څنګه خبرې وکړه کنه ها شیخ ویلی اے چیرته راغلی ها اے ګړه خوري نه خبرې نه کوي میمونه نو ویږي او ماشاءالله بس دا یو ولایت مرکز نوم دی پیښه دی میمونه نو وی خندل دي کته افرین ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی له بدو سترګو ساتي د پاک دی نیکمل سترګلی اوسم خان دی هغه دی موږ تاسو خوشاله ده کنه ساید خکرو ورته لګو یعنی مریض ده الله تعالی دی خکړي ډیر مننه کور دی ودان ها ځوانه څنګه یې جوړې دا رښتیا وي که ګپ لګوي رښتیا وایي دروغ هم وایي دا اوس کومه ژبه ده دا ګوله دې خوړلې ده کله هو ماما جان دا خو زموږ سیوې چې نه ته چېرته نه یم چې دا مغزي ګوله چې ورته وایي هو که چغزي ها چغزي ورته که مغزي ورته وایي کامل راغلی ها هلته ګاڼې څنګه دي اوس ولا خیری بس چلی ستاسې ګاڼې ښې دي که شریخ بس دواړه ښې دي دواړه صحیح کوم یو څنګه چل دی غېږې ته خو اراده نه ده څنګه چل دی نه ماشاءالله ښه ځوان دی جنګ خو به نه کوي نو ښه ته کامې نه راغلی څنګه راغلی دلته دلته دا رنګ کاټ راوړو دي کاڼېګان رنګ کارت دې راوړو کومه دی هغه باري بار یې ښه دی پیسې اخلي دي نه و بس دا راوړو بس پیسې راکوي مفته خو نه ورکوي مفته خو نه ورکوي مفته څنګه ولې که زما په خاطر هم شي بیا هم نه ستا په ورکوي خاطر وایم ورکوي ده کنه دې ځوان سره خبرې کوم ته دانی ځوان ته څنګه یې شکر نوم مبارک دی نوم مبارک مې عبدالجبار عبدالجبار او تخلص تخلص سحر عبدالجبار سحر ما خام چیرته دی ماښام به هم اوس را روان دی ما خام را روان دی اوس مازدیګر دی د خیر را بشي او بالکل ګوړه مې تیاره کړله کامه کې چې ګوړه پخولی شي تاسې او ولې نه او تاسې خو رښتیا دواړه تجربه کړي دي د کامې ګوړه مو د خیوې ګوړه کوم یو خوندور راځي ولا مو خو دلته زما اول ځل دی چې زه راځم ښه د ملګري سره مې ښه چکر مې راوخلی دی ښه او نور د کامې ګوړه هم سکلي د ښه ګوړه ده او کامې خو په ټول افغانستان څه چې په ټول اسیا مشهوره ده او ډیره خوندوره ګوړه ده شیریخ هم او شیریخ هم او د کامې ځوانان څنګه دي کامې ځوانان هم ښه دي ډیر زبردست انسانان دي او بل د علم او ادب کور دی ځکه موسی شفیق پکې خاپوړي کړي دي نو ان شاء الله چې د کامې ځوانانو د کامې ولسونه هغه مینه خلک دي چې زمونږ د ټول مشرقي هغه رنګ جوړه کړی ده زمونږ خیوي ولسونه کومه خاطره لري ولا بس ولې نه لرو کله راغلی ورته او چکر مې راوخلی دی ښه څنګه ډېر دي راغلم ښه خلک دي دې درانه خلک ور خلک دي ډیر ښه جانانه خلک دي مېلمهپاله خلک دي او او موږ نه هم باندې دي صفر نه بس نه یو موږ چې- تاسو ټول د یوې ټولنې غړي یو هیڅوک هم نه د چا نه باندې دی او نه د چا نه ښکته دی خو فقط دومره ده چې موږ تاسې د میلمه قدر خپل ویاړ بولو چی شی اچھی وي و یا هغه ته ووایه دلته مه ودرېږه لکه دا ګاڼې چې دې ټیکا اخېستي ښه نو اوس اراده دې څه ده چېرته ځې د خیره اراده م داسې ده چې بس چکر به ووخو دغسې ها. او ماښام به د خیره خپل کور ته ځو ولې ما سره نه ځئ مننه خیر اوسې ته موږ سره ولې نه ځې کامې ته ته به خو زما چکر خیوې ته راغلی دغه ته مې کور دی او تا به بوبل ځان سره بوځو که نه نه چکر به ولې دلته نه درکړو. پاتې کېږي را سره د کامې چکر ته خو ځو د خیره ته او شریخ شریخ تاسې پیسې غواړئ بیا مړه موږ سره پیسې کومې پیسې تا نه څوک غواړي وړه امریکا ده دا وړه امریکا ورته ولې وایي دا بس ولا حاصلي ځمکه لري ځکه ورته وایي ځمکه هم لري او بل دا خلک پکې داسې اوسېږي عصري خلک پکې عصري پکې اوسېږي خلک پکې عصري دي ښه
او بل زینم چې دي کنه داسې جوړ شوي دي ها چې ډېر عصري جوړ شوي ځای ډېره خواړي ورسره شوي او ماشاءالله بالکل او چې خواړي وشي یو ځای سره هغه ښکلی کېږي بالکل ښکلی کېږي که نه ډېره مننه ځوانه په لیدو دې ډېر زیات خوشحاله شوم خیوه کې وګرځه د خیوې د دغه جنتي وطن نه خوند واخله او زموږ استاد چې ټول یو وطن دی ګرځو به چکر یې وپکې وو الله دې ونازوه کور مو ودان نو چکۍ شروع شولې د خیره ښه نو دا به څونه وخت کې تیار شي تقریبا داسې 20 یا 15 منټه چې دا وچ شي دا خو مغز ما کړه ده که نه او دې کې دا مغز یې څه کړل دا ښکاري سپین سپین دا تا دې نه ایستي دي ورور هغه دې نه بېلته ایستي دي هغه مو ته بېلته راکړه نه دا څه وی دا په دغ کې پراته دي ښه ګوره زه ټوکې ګوم ښه چې په کار نه شي نه راپسې نه خبره نه بیلچه سره پراته ده هېرېږم هم درنه ګوره بلچه چیرته ده دا څه شی ده دا خو رمبې دی رمبې دی مړ دی چېرته سړیه دا خو دې بسه ډېری جوړ کړی دی که نه وروره د 3 کالو هغه د مواد دي دا 3 کاله به ما ته کار کوي انشاءالله چې ژمي کې به خرو کنه د خیره ژمي کې به خرو راځي به د خیره زموږ ځای ته که نه لیدلی خو دی زموږ ځای بالکل بس خدای پاک دې راوله امین درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې په وطن کې دغسې د ګوړې فابریکې لرو نه یوازې د ګوړې هغه هرات ته تللي وو هلته هغه فابریکې چې موږ د ولیدلې رنګارنګ کارخانې دي کارونه پکې کېږي اوس د هېواد 80 سلنه خوراکي توکي غیر خوراکي توکي موږ په خپل هېواد کې جوړو او په خپل هېواد کې تولید کېږي نو ښه خبره ده چې د خپل هېواد دغه تولیدات او حاصلات ډېر استعمال کړو تر څو ګټې په افغانستان کې پاتې شي او ورځ تر بلې د افغانستان په ترقۍ روان شي درنو ملګرو د غاڼې ترڅنګ یو بل څه درته ښیمه دغلته یو کاکا ناست دی تاسې به یې ګورئ دا کاکا سهار په 8 بجو راځي ماښام تر ناوخته پورې دغلته ناست دي او پلی پخوي هغه پلی نه چې ماشیني نه دلته په اورې پخوي او دغلته هر څه سیسټم یې درته ښیم تاسې راځئ السلام علیکم کاکا ښه جوړې تکړې کاکا السلام علیکم اجازه دوه درې خبرې سره کوم بالکل وکړه څنګه یې شکر الله فضل دی وبخښه نوم مبارک دی کاکا نوم مې محمد عالم محمد عالم دغه جوار دلته ایښي دي چیرې دي دا اوس بټۍ مټۍ کومه بس ماشومان را په غاړه دي نو چې مجبوري نه ونه کوي چاره نشته دی ښه او بس نور کار ډن چې شته دی نه دې کې د ورځې څو پیدا کېږي تا ته بس کله که برابر شو 40 روپۍ 40 روپۍ کېږي که برابري ونه شو دغه تر سره ناست ماښام شو هېڅ شي هم نشته څوک نه دی راغلی څوک نه دي راغلي ښه ته راته وښیه کومه څه کېږي دا بس مې روایت کړی ښه ته هغه ور واچوه موږ ته لږ پاخه که که نه دا کومې ورته پخې دا که هغه دا پخې دا غواړي پولۍ کومې ونه جوړېږي دا پلۍ جوړېږي دا کشمیري جوړېږي ښه دواړه راته پاخه که همدا لږ شانتې واچوم هغه راته واچوه بلکل او همدا واچوه ته کشمیري دا د کشمیري شوه دا کشمیري شو ښه یو موټی دې واچوم یو موټی بس دا یو موټی ورته اچوو 10 روپۍ ښه دا 2 موټي شو دا 2 موټي شو دا مثال هلته مونږ چې زو خار نه په 800 روپۍ من راکوي 800 من درکوي او دلته په دې 100 باندې بیا څنګه پوره کېده بس دغونه کېږي صاحب چې همدغه 40 50 کېږي یا د کور چای یو شیرني یو شی کېږي مطلب په دې ګزاره روانه ده نو څه او چاره دې خو نور څه پټي او مالداري چین لري نشته نه پټۍ لرم نه پوله لرم د خدای نه ښه زه الله تعالی دې ورحمېږي د ټولو ژوند همداسې دی دغه هغه چې دی ویلې دغه پولۍ والا دا پولۍ والا دا په څو من دی دا من 350 روپۍ دا 350 هغه او دا من 800 روپۍ دا 800 یعنی پولۍ والا ارزانه دی پولۍ والا ارزانه دی پولۍ والا چې جوار مار راشي بیا مې څه نه څه جوړېږي دي او که جوار والا رې نه شي نو پولۍ 10 روپۍ ورکړم خپل سر پوره کوي مطلب ګټه نه کوي دلته د ګوړې خوا دغه د ګاڼې خوا کې ساجق کله خوري کله کله لاړ شو لږ لږ چې خورو بس نور سختي خو به نه کوي درته چې مې خورې خوراک له سختي هم نه کوي که نه او مطلب دونه ګاڼې دي لاره کې دي دې ګاڼې غوندې سخي ګاڼې دې غوندې ډېر مصرف پرې کېږي
چالم نه وایي چې ولې خورئ کنه او دا اوس چې پکې اچولي دا څه شی دی دا دا ته د کشمیري کیمرا لږ نږدې که ورته دا دغه خاوره چې ده دا دا مالګه ده دا سوچه مالګه ده سوچه مالګه ده که شګه اچې هغه به ګردو له نقصان کوي ښه او دا مالګه چې ده دا له نقصان نه کوي دې کې شګه نشته نه نه شګه نشته دا ټول مالګه ده ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته پاخه هم شول بیا نو دا ټول دا مالګه واچه اوس پولی وګورو پولی څنګه کېږي دا لږ پاکه شي کنه چې خوراک ته برابر شي ها؟ کنه. او ته یې وګوره زه ښه د ورځې 560 افغانۍ پخوانۍ کیسې راته وکړه مخکې د څه کول مخکې م ډریوري کوله دې لاین کې م ګاډی چلاو ښه او بیا د واورې کار شروع کړو ښه بس چې دا زموږ نوی حکومت راغی دې وخت کې به دا څه رانه ختم شول نو کارونه نور ودرېدل ښه بس موږ هم په دې پلۍ ته یې کېنولو بټۍ نه خو بیا خواري وکړه همت وکړه یو بل ځای نه کار ځان ته برابر کړه دا زه نه یم چې دا بد کار دی یا دا کمزوری کار دی خو فقط دومره چې ته چې پیسې پکې نه وسه پاتې نشته چې یو ګاډی واخلو که څوک یې په قرض هم واخلو بیا بېرته خپل کش نه پوره کوي که کش والا ته یې ورکوو کور نه چلېږي که کور ته یې کوو کش والا نه کېږي ښه او مجبوري نه دا کار موږ مجبوري نه شروع کړی دی ښه ښه او پخوانۍ کیسې راته وکړه تاسې کله چې داسې د 15 کالو په عمر کې وئ هغه وخت ته یادېږي اوس هغه باچهي عمر دی هغه ډېر ښه وخت دی یادېږي دي هغه وخت خود مې یادېږي هغه وخت چېرته وې ته هغه وخت مزار شریف کې مزار شریف کې وي هغه وخت څه کار روزګار دی کوو هغه وخت دهقاني بس همدا زمینداري به هم کوله د یو دهقاني د بل چا دهقاني چېرته اجاره ونیسه ښه نو اوس ډېر ځایونه هم ټول آبادي شول مینې شولې او نه دهقاني شته او نه اجاره شته هېڅ شی هم نشته دی هېڅ شي هم نشته بس همدغه بټۍ له ناستې نو توکل په خدای باندې د بټۍ باندې 100 روپۍ مصرف کړی دی بس دې بټۍ باندې یو 200 باندې مې د کړايي اخیستی ده بس یو 200 روپۍ مې دلته اخیستی دی 100 پیدا شوې 50 هغه شوی دی بس داسې یو 1200 روپۍ مصرف شوی دی ښه بس دې نه ځان ته کار روان کړی بس څو بچیان درغاړي دي و شپږ ماشومان را بغاړه دي شپږ ماشومان درغاړي دي یو همدغه یو بټۍ ته ناست همدغه یو بټۍ له ناست یم خدای ایله ده همدا یو بټۍ ده نو پولې خو اوس په جوړېدو شو که نه اوس نور پخېدو باندې شو ته دغه کیمره لږ راوړه دا لږ تماشې وکړه د دې درنو ملګرو وګورئ پولې دغسې پخېږي ښه دا خو الوځي که نه دا خو ورانې کوي ولا چې هېڅه که پرېږده چې والوځي پرېږده څه ها دا وګورئ دا درنو ملګرو پرېږده چې والوځي بس بیخي صحیح شو انشاءالله چې بس پرېږده اوس ماشومان دي بس دا د څو افغانیو شو بس دا د 100 روپو دا د لاسو دا خو بس یو هغه دی که بس خو موږ ګزاره کوئ ګزاره کوو خلکو سره چې ګزاره ونه کړو څوک نه راځي بیا ښه بیا څوک نه راځي بیا څوک نه راځي لږ زیات ورکوو چې مازه پرېږده دا ګاهک هم راشي ښه او زموږ هم ته لږ کار اوس ما باندې 100 روپۍ واغوښتلې دا څو شو 10 روپۍ ده تا باندې نه حساب وم ولې به نه حساب یې زه هغه کوم زه خو باید پیسې درکړم ښه دا څو شو دا 10 روپو دا د لسو او دا د څو دا د شلو دي دا وای دا څونه ګرم دي دا چې لمنه کې واچو خامدي لپاره ګرمي ګرم پاتې شي ښه مجاهده ته ماته یو 100 روپۍ راکړه د دې پیسې ورکړه ورته راکړه همدا راکړه دا واخله ها د دې پیسې نه دا واخله بس همدې باندې ګزاره وکړه ډېر کېږي او که کم کېږي همدې باندې وکړه صحیح دی پولې پاتې شول de plastica ce? Băi, la plastica ce dana? Ce de ce? Ale ginite. Ale gini na plastic راوړه. gini ګوره درنو ملګرو من غاڼې ته وای په شی ژبه کې ښه او خوندور نوم دی وای ماشاءالله دا څومره خوندور راځي تو خو د ماشيني پولیو هغه غزویم چې څومره خوندور شي دی نقل دم نشي رسي خوندور راځي او ماشيني پولیو خوندور نه راځي نیک ور واچو دلا دا دې ملګری دی دا څنګه نه ناس تمام ساتي یو ندیم ساتي دي بس نو چاره ها غزیر خوندور دی نه منځ کې دا وایا ولی صبر کا زړه چل خیمه صبر کا دا دی دی قانی چلو سره وکړه صبر کا موږ تاسو نه یاد کړی دي مشران نه دې کې ورواچو دا دې ورواچو صحیح شو
ځان ته پرې نه دی ګوره ها که نه ما لا هغه څه نه دی وراره راته وایي چې راوړه څه شی ولې غواړي دا مړه د دې لاسه نه مې د ورځې خوب شته نه د شپې داسې کړی مې ونه کړم دا مې وراره دی ښه اتل نومېږي ما د ورور نه بس کا مې کوکېږم بس کا نه بس نور مه راوړه بس دی صحیح شو پیسې خو دې ما باندې نه پاتې کېږي نورې ډېره مننه کاکا الله دې په کاروبار کې برکت واچوه او که کوم همکارانو سات ورځ غوښتو زه به یې دلته رالېږم صحیح شو ډېره مننه درنو ملګرو یوه خبره کول غواړم کاکا نه را دې خوا ده چې هغه یې وانه زه وایم که چېرته د دغسې خلکو لاسنیوی وکړو او خپل هغه څه صدقې یا خیراتونه چې تاسې کوئ هغه دغسې خلکو ته ورسوو نو ډېر زیات به خوشحاله یو زه درته دغه میک نه دغه کوم که د 1 روپۍ وس لرئ او که د 500 لرئ او که د 100 ډالر لرئ دغسې خلکو ته یې ورکړئ چې صدقه مو په ځای باندې ورکړل شوي وي دا مستحق دی د دې چې د دې سره لاسنیوی وکړو دا دلته شپږ ماشومان ورغاړي دي او دلته یو بټۍ ته ناست یو بټۍ بیا نو څومره به وګټي یو بټۍ کې به څومره کار وشي دی وایي چې د ورځې 50 افغانۍ ماته پاتې کېږي په 50 افغانیو باندې د یو ماشوم د هغه د مکتب ته چې ځي دا تفریح کې چې راوځي د هغه مصرف نه کېږي نو د 6 کسانو به څنګه وشي راځئ زه در باندې غږ کومه بیا دغه کاکا جان سره لاس ورکوي او څه چې ستاسې د وسې پوره هغه ورسره شریک کړئ ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې